ځای چې هغه اغزن تار خلک خفه کوي ځکه چې دغه لږ دردونکی دی. تېر شوی دی موږ د پټي مالک سره خبرې وکړې وې چې دا مې خپل پدري جایداد دی، خو دغه کله چې دغه اغزن تار تېرېدو نو زما نیم پټی اخوا پاتې. نختر دي او لاندې ډېره یو لویه سمسته ده چې دلته باجوړ دی او دې خوا بیا نو دانګام ولسوالي ده او هغه مخامخ دغه د اغزن تار دی او نه مخامخ چې معلومیږي دغلته د پاکستان پوله ساتې دي او نه پوسته کې د پاکستان بیرغ هم معلومیږي. د کوم ځای تاسو ته به تمه وګورو بس بسم الله کوي نو قدرمنو لیدونکو سلامونه، خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ وي. دوستانو راغلي یو بینشۍ ته او ملګري مې راسره دي، دلته مو بنډار جوړ کړی دی او بینشۍ ډېر ښایسته ځای دی، ښکلې منطقه ده، په زړه پورې سیمه ده، واقع چې یو سکون خلکو ته ورکوي، خو فقط او فقط چې یو ځای چې هغه اغزن تار خلک خفه کوي ځکه چې دغه لږ دردونکی دی. مخامخ دوستانو هغه ځای کې موږ ته اجازه نشته چې دغه ځای ته ورشو، خو د دې ځای نه څه ناڅه ښکاري اغزن تار تېر شوی دی. موږ د پټي مالک سره خبرې وکړې وې چې دا مې خپل پدري جایداد دی، خو دغه کله چې دغه اغزن تار تېرېدو نو زما نیم پټی اخوا پاتې شو، نیم دې خوا. هغه پټی چې ما ته به حاصلات کول نن نشم کولی چې هغه پټي ته ور داخل شم او خپل حاصلات پکې وکړم. دوستانو نو موږ هم داسې ځو بره خیږو، دلته ښکلې منظرې دي، خو څه هم اوس ژمی دی، بره سرونو کې واورې هم څه ناڅه شوي دي، موسم د پسرلي غونته نه دی، خو دا ځای بیا په هر حال په هر موسم کې ښکلی وي، هغه خپل ښایست هېڅکله هم د لاسه نه ورکوي. دوستانو دا د افغانستان د کونړ ولایت دانګام ولسوالي ده او د دې نه اخوا بیا نو هغه مخامخ باجوړ دی او دغه ځای کې اغزن تار تېر شوی دی، ټوله ساحه بینشۍ ده. دلته درنو لیدونکو کورونه دي، کلی دی، بسته مختلف قسمه خلک پکې ژوند کوي او د ژوند ورځې شپې پکې سبا کوي. درنو لیدونکو دا نو د ډیورند کرښه ده.
سیلاب چې راوځي نو پښه دې وځي کنه. درنو لیدونکو اوس نو پاس یو غونډۍ ته راورسېدو. تاسې ګورئ دلته دغه د کلي د خلکو څاروي هم راغلي دي او دلته سر کوي. دوستانو دلته نو بیا هر ځای دومره ښکلی دی چې انسان پکې پوره سکون اخلي او ذهن یې بیخي نورماله کېږي. موږ هم ملګري را سره دي. تقریبا اوس نو ټیم دی 12 بجې دي، یعنې د غرمې ډوډۍ ټیم دی. او دلته مو دغه پوستې والا نه د اسلامي امارات ځواکونه دي، پولیسات دي. دوی څخه مو وپوښتل چې موږ به دلته دغه ځای کې ډوډۍ نوشي جان کړو او هغوی هم په خورا درناوي هرکلی راته وکړو او راځئ چې ډوډۍ وی دلته نوشي جان کړئ. نو دوستانو ځو به هلته تاسې ته به ښایو چې ملګرو له ځان سره څه راوړي دي. او دغه د بینشۍ ساحه ده، مخامخ باجوړ دی او دې خوا بیا نو دانګام ولسوالي ده او هغه مخامخ دغه د اغزن تار دی او نه مخامخ چې معلومیږي دغلته د پاکستان پولیسات دي او نه پوسته کې د پاکستان بیرغ هم معلومیږي. نو دغه بیا کوزه پښتونخوا ده ټوله او ډیره یو لویه منطقه هغه هم ده چې له دې منطقې جلا شوې ده. ولته ډیر یو لویه ساحه ده ځکه دا دنګ دنګ غرونه دي او ډیر مزیدار غرونه دي. ټول پکې زیات نختر دي دلته دوستانو. د کونړ لویه سرمایه دلته د چا خبره راټوله شوې ده. تاسې به وایئ چې د کونړ لویه سرمایه څه شی ده؟ نو د کونړ لویه سرمایه دغه نختر دي. دا نختر د ټولو لویه سرمایه ده چې په ټوله نړۍ کې هم داسې قیمت ترینه لرګی نه پیدا کېږي لکه دغه چې دی. نو ملګرو ډوډۍ بندوبست کړی دی، ورځو هغوی خوا ته چې ډوډۍ نوشیجان کړو. دغه دوستانو دا یوه پوسته ده چې د ډیورن له کرښې ډیره را دې خوا ده. نو دلته مجاهدین دي، دوی څخه موږ وپوښتل چې موږ دلته ډوډۍ نوشیجان کولی شو. هغوی وویل چې ولې نه. بالاخره دغه ملګري دې وپوښتل چې موږ ته دسترخوان راکړه. هغه یې هم وایي چې په دواړو سترګو څه چې در سره کم وي هم در به کړو. نو زموږ یې ډېر قدر او عزت وکړو او دغه راز ملګری ورغلی دی. تاسې ګورئ اوس ته یو څه راخلي، دسترخوان ترې راخلي. همدارنګه د موږ ډېر کم امکانات ځان سره راوړي دي، نو یو څمڅۍ ترې هم راخلي تر څو دلته موږ ډوډۍ نوشیجان کړو دوستانو. نو د کونړ قیمتي دغه چې مې درته یادوو هغه دا لرګی دی. کونړ کې ډېر قیمتي شیان دي. دلته بیا نو معدنې ډېرې دي. په پیج دره ورته وایي، په هغه ساحه کې بېحده ډېرې معدنې دي چې په هغې کې کاڼي راوځي. نو هغه د کونړ لویه سرمایه ده. همدارنګه لرګی هم لویه سرمایه ده او کونړ د لویو شتمنیو ډک دی. او تر ټولو لویه شتمني دوستانو اوس را په یاد شوله چې تر ټولو لویه شتمني د کونړ لوی سیند دی چې موږ پرې تېره خپرونه جوړه کړې وه. په چېرې په هغې ډیم جوړ شي نو د سردار محمد داود خان په وخت کې سروې شوې وه او تقریبا 2,500 میګاواټه برېښنا پرې جوړېدلی شي. نو لویه سرمایه یې هغه ده او داسې نورې ډېرې د افغانستان لویې سرمایه دلته شتون لري. دوستانو موږ ځان سره دغه
انګور راوړي دي. بیداره څنګه چل دی؟ ډوډۍ دې تیاره ده یا نه؟ لګي وروره چرګ دې راوړې؟ چرګ دې کوم ځای راوړو؟ دا ورساد اسمان نه راوړو. اسمار نه دې راوړو؟ وایي دلته موټلونه شته پیدا کېږي؟ یاره خو مخکې خبرم نه وو دغه اول ځل دی دی؟ اول ځل هم دی راغلی. لاره څنګه وه؟ لاره هم ښه وه ماشاءالله. ښه وه؟ ښه. نو دوستانو بالاخره ډوډۍ تیاره ده. هغوی خو خوړی نه شي خو زه په هر حال وبه یې ګوري. دغه شاټ کې روان دی. درنو دوستانو راشه دننه. ښه دلته دوستانو یوه سمسته ده هغې ته هم کوزیږو. ستړی به شي څنګه یې خبرې کوه که نه یار د کوم ځای خبرې خو هلته کولې خبرې وکړه د کوم ځای یې خبرې شي کولی دلته څه شي پسې راغلی ولې یار دوستانو تاسې ګورئ دا په بینچی کې تر ټولو لوی قد لري او تر اوسه لا بیخي کمکی ځوان دی چې نه پوهېږم دلته به څه پسې راغلی خبرې نه کوي خبرې ولې نه کوي یار ښه دوستانو دې ځای کې یو سمسته ده تاسې ګورئ په بره یې دغه نښتر دي او لاندې ډېره یو لویه سمسته ده چې دلته په بینشۍ کې ده دا سمسته دا سمسته ده دوستانو دا وګورئ دا د نښتر ونه ده ښه د دې ونې لاندې بیا سمسته ده چې ډېر یو قیمتي ځای دی ځکه ونه لاندې ګوره دا د ونې هغه کمې زیلې چې ورته وایي دا هغه زیلې دي او ونه پورته شوې ده دې خوا یو باره غونته ده دې خوا هم باره ده غر دی او بیا ونه پورته شوې نو لاندې ډېره یو ښایسته سمسته را جوړه شوې ده خبرې نه کوي ښځه لاړو خبرې نه کوي نو لاس خو راکړه که نه لاس هم نه راکړې ښځه لاړو یار نو دوستانو ځو ډوډۍ به تیاره وي دغه مې راواغست دا ګورئ دا د چی غوز دی که نه امرود دوستانو دا امرود دی ښایسته زیړې پاڼې لري تاسې ګورئ درنو لیدونکو بالاخره ډوډۍ تیاره ده موږ به ډوډۍ نوشي جان کړو دوستانو دغه دی نو ډوډۍ تیاره شوه
اوس به موږ ډوډۍ نوشي جان کړو پایداره خوره که نه تاسو ته به تمه وګورم بس بسم الله کوي نو دوستانو دا خپرونه په دې ځای پای ته رسوو تر بیا چې زه ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې زیږېږم تر هغې ښې چارې خدای په امان